بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رسیدلی یو څویمې صفحې ته، شپږ نویمې صفحې ته، پنځمې وحدې ته، الوحدة الخامسه، الحوار الثاني. په پنځمه وحده یا پنځمه برخه کې موږ رسیدلی یو دویم حوار ته. په دویم حوار کې بیا هم د خوراک او څښاک خبره ده. البته دا ځل خبره د طیارې ده، خبره د کوټې یو موټر نه لاړه چیرته، طیارې ته، جهاز چې ورته وایو کنه. نو په طیاره کې اوس مسافر او کوربه څوک چې هوست ایر هوست عموما هغه څوک وي چې په طیاره کې وي او هغوی کوربتوب کوي، خدمات وړاندې کوي، هغوی ته ایر هوست وایي انګلیش کې. او په مضیفه هم ورته وایو په عربي کې، خو مضیفه کوربه ته وایي په حقیقت کې. مضیف کوربه، مضیفه کوربه چې ښځه وي. نو موږ یو ایر هوست لرو یا ودرېږه چې همدا شی دی که نه تقریبا، او چوکۍ نه معلومیږي او د کړکۍ نه معلومیږي مې چې غلط شوی ونه اوسم. نو المضیفه چې دی کوربه ده، کوربه به ورته وایو پښتو کې. المضیفه کوربه ده. او المسافره هغه ښځه ده چې مسافرت کوي، سفر کوي، مسافره ده، په طیاره کې ناسته ده. ګورئ دلته به ټول صیغه چې استعمالیږي د تطلبو په ځای به تطلبینه وي. تطلبو غواړي، تطلبینه غواړي. که چېرته زموږ او ستاسې په مقابل کې مؤنث وي، ښځه وي، او هغې ته وایو تطلبو، نارینه ته وایو تطلبینه، ښځینه لپاره استعمالوو. نو ماذا څه، ماذا څه، تطلبینه غواړي، تطلبینه غواړي، من د، الطعام خوراک، غذا. ماذا تطلبین څه غواړي، من الطعام د خوراک څخه، د غذا څخه، ډوډۍ کې څه غواړي. ماذا تطلبین من الطعام، که نارینه وای موږ به څه ورته ویلی، ماذا تطلبو، ماذا تطلبو. خو که ښځینه وي ماذا تطلبینه. دا مې تاسو ته ډېر مخکې درسونه کې ویلی و چې صرف یا او نون په آخر کې اضافه کوو نو غوښتنه به د چا نه شي، د ښځینه نه وشي. ماذا تطلبین څه غواړي، من الطعام د خوراک نه. المسافره ورته څه وایي، بعض یو څه، بعض یو څه، السمک ماهی، یعنی د ماهی یو څه برخه. والارز وریجې، من فضلک د مهربانۍ له مخې. لکه انګلیش کې وایو که نه could you please، یعنی د پښتو کې د مهربانۍ له مخې که دا راوړي، د ډېر ادب نه وایو چې یعنی امر نه کوو، خواهش دی. بعض السمک یو څه ماهي، والارز وریجې، من فضلک د مهربانۍ له مخې. که نارینه وای ما به څه ویلی، من فضلکا. خطاب دی که نه، خطاب نارینه ته که دی او ښځینه ته کې دی. بعض السمک والارز من فضلک، یو څه اندازه ماهي، وریجې، د مهربانۍ له مخې. د مهربانۍ له مخې لږ وریجې او لږ ماهي راوړه. پښتو کې یعنی که تحت لفظي او لغوي معنا ونه کړو، بعض السمک والارز من فضلک مطلب یې دا دی چې لږ وریجې، لږ ماهي راوړه، د مهربانۍ له مخې لږ وریجې او ماهي راوړه. نو بعض دلته لږ یا یو څه. ماذا تطلبین من الطعام، په خوراک کې څه غواړي، بعض السمک والارز یو څه وریجې او ماهي، من فضلک د مهربانۍ له مخې. المضیفه څه ورته وایي، هغه چې کوربه ده، البته په سفر کې، یعنی خدمات چې وړاندې کوي. وماذا او څه، تطلبین غواړي، من الشراب د څښاک څخه. څښاک خو هم هر هغه څه چې څښل کېږي، مایعاتو څخه، مشروباتو څخه. شراب پښتو کې خو هغه شراب ورته وایي، هغه حرام شراب چې دي. شراب د شرب نه اخیستل شوی، اشربو څښم، شراب څښاک، هغې شرابو ته عربي کې خمر وایي، خمر. وماذا تطلبین من الشراب، او په څښاک کې څه غواړي، پوښتنه ده. المسافره ورته څه وایي، ماء اوبه، من فضلک د مهربانۍ له مخې.
وماذا تطلبين من الشراب او په څښاک کې څه غواړې ماء من فضلك د مهربانۍ له مخې اوبه غواړم وماذا او څه تفضلین بهتره ګڼې فضل دی افضلیت دی کنه افضلیت یعنی بهتری ده برتری ده نو تفضلو که نارینه وی تفضلین ښځې ته وایي وماذا او څه تفضلین بهتره ګڼې من د الفاکهه میوې څخه هدف یې دا دی چې یعنې میوې کې څه غواړې خدای په بل قسم جمله ویله چې په میوه کې څه بهتر ګڼې چې درته راوړم یو قسم نه یو قسم هر څوک ادبي جمله را جوړولی شي څومره ورته مناسبه او ښه ښکاري یو چا ته وایي هلکه ډوډۍ خورې بیا ورته وایي چې صاحب ډوډۍ خورئ هماغه الفاظ دي یعنې ګوري چې تا هغه سره څومره کلوز یې څومره پیژندګلوي لري څومره د ادب په دایره کې ورسره خبرې کوي وماذا تفضلین من الفاکهه په فروټو کې په میوو کې څه بهتره ګڼې یا څه غواړې المسافره ورته څه وایي التمره کجوري خرما او کجوري پښتو کې ورته وایي التمره کجوري یا خرما او یا یعنی دواړه نه غواړي دې دواړو کې یو غواړي وچې وایي بیا دواړه غواړي التمره والعنب یعنی دواړه او چې دی التمر کجوري او یا العنب انګور التمره او العنب کجوري یا انګور المضيفه ورته څه وایي کوربه چې ده هل آیا تشربین څښې ګوره تشربو نارینه لپاره وایو تشربین څښې الشای چای هل تشربین آیا څښې الشای چای هل تشربین الشای د سیم لوستل کېږي توقف یا وقف هل تشربین الشای هل تشربین الشای آیا چای څښې مسافره ورته څه وایي لا نه افضلو بهتره ګڼم القهوة یا القهوه کاوه شینواری مو یې که نه کاوه څښې یا کاوه څښم د بعضې ځایونو کې د هر چیز یو شی ډېر مشهور وي بعضې خلک قهوې سره ډېره زیاته مینه لري البته زمونږ قهوه او د هغوی قهوه فرق لري ما لیدلې ډېره ټینګه وي موږ خو قهوه صرف همغه چای ته وایو چې بوره پکې عموما جوش شي که نه همغه خوږ شي بیا ورته قهوه وایي نه هلته لکه کافي یو بېله ذایقه ده قهوه د کافي غوندې تقریبا کافي ته ورته ډېره تیزه ذایقه ده هغې ته هغوی قهوه وایي داسې نه وي چې چای صرف خوږ هغوی چای همیشه خوږ وي هغې ته قهوه نه وایي نو المضیفه ورته وایي هل تشربین الشای آیا چای څښې قلت لا نه افضل القهوه قهوه بهتره ګڼم یعنې قهوه راته راوړه بیا المضیفه ورته څه وایي القهوة بالحليب القهوة قهوة ب الحليب شدوكي القهوة بالحليب اصلا دا سوالیه نه خیله ګولې ده دلته نه حل شته دی نه مته شته دی نه ماده شته نه لماده شته خو د کوم ځای نه پوهېږو سوال دی کله کله موږ د سیاق د جملې د اواز نه معلومیږو زه په اواز کې ذکر لولم د سوالیه چې سوال نه ښه لګېدلی القهوة بالحلیب پوښتنه همداسې کوو که نه یو څوک وایي چای څکې یا وایي د بورې سره یې څکم بورې سره یې څکې ما خو نه دي چې آیا بورې سره یې څکې کله مې چې بورې سره یې څکې د خپله پوښتنه ده القهوة بالحلیب یعنې قهوه د شودو سره ما مخکې وویلې چې قهوه هلته بیل شی دی قهوه هلته داسې دی لکه کافي عموما کافي لپاره موږ کافي میټ اخلو که نه هغه وچ شوده غوندې چې وي نو پوښتنه کوي القهوة بالحلیب قهوه د شودو سره نعم هو القهوة قهوه بالحلیب شودو سره المسافره ورته وایي شکرا شکرا یعنی مننه المضیفه عفوا مخکې مې نه پوهېږم ویلي دي که نه په عربانو کې دا مشهوره ده چې شکرا جواب مننه ده لکه پښتو کې چې څوک موږ کوي مننه موږ ورته وایو وړ یې نه ده یا پرې نه ارځي یعنې دومره غټ کار مې نه دی کړی چې ته مانه مننه وکړې وړ یې نه ده پښتو کې جواب دی په عربي کې په کتابونو کې رسمي جواب عفوا دی د شکرا جواب خو
اوس بعضې علما د ادب وایي چې عفوا باید ونه ویل شي. عفوا عموما د بخښنې نه اخیستل شوي که نه، اعفو عنهم فاعفو عنهم، یعنې هغوی وبخښه، هغوی نه تېر شه. نو یو څوک چې تا نه مننه وکړي ته هغه نه ولې بخښنه وغواړې، یا هغه ته ولې بخښنه وکړي، هغه کومه غلطي نه ده کړې که نه، یا تم بخښنه ونه غواړې، داسې څه نه دي رامنځته شوي. په هر صورت موږ په هغې کې نور خبره نه کوو، صرف دومره وایو چې شکرا جواب یې څه دی؟ عفوا. انشاءالله چې داسې څه به پکې نه وي چې تاسې نه یاستې پوه شوي. دا خو مې ډېر مخکې لاړو، لغت معنا که. اوس یو ځل بیا پرې ورګرځو او جمله په جمله یې معنا کوم. عین وخت کې به تاسې تلفظ هم زده کوئ او معنا هم. ماذا تطلبين من الطعام؟ په خوراک کې څه غواړي؟ بعض السمك والأرز من فضلك، د مهربانۍ له مخې لږ ماهي وریژې. وماذا تطلبين من الشراب؟ او په څښاک کې څه غواړي؟ ماء من فضلك، د مهربانۍ له مخې اوبه. وماذا تفضلين من الفاكهة؟ او په میوه کې څه بهتره ګڼې؟ په میوه کې څه خوښوي؟ په میوه کې چې راوړم دا ټولې د دې معنا ده. التمر او العنب، کجوري، خرما یا انګور. هل تشربين الشاي؟ آیا چای څکې؟ لا، نه. افضل القهوة، قهوه بهتره ګڼم، قهوه خوښوم، قهوه مې خوښیږي. دا ټول د دې معنا دي. القهوة بالحليب، قهوه په شیدو کې، قهوه د شیدو سره. نعم القهوة بالحليب، هو قهوه د شیدو سره. شکرا عفوا. دا و د نن ورځې درس. بیا هم هغه دوستان ورونه او خویندې چې دا ویډیو په یوټیوب چینل کې ګوري، نو تاسو حتما دا چینل سبسکرایب کړئ. که څوک یې ګوري د بل مورد نه ګوري، ویډیو یوټیوب چینل یې نه وي لیدلی، نو چینل حتما سبسکرایب کړئ. ستاسې سبسکرایب د وجې نه به دا چینل انشاءالله دوام کوي. که سبسکرایب وهم نه کوي، انشاءالله که ژوندی وم او انرژي راکې وه، مریض نه وم، 3 وړه کتابونه به همدلته سټپ بای سټپ په تدریجي بڼه ختموو. نحو او صرف به م وایو، نور درسونه به م وایو، او یو وخت به داسې راشي چې خبرونه به جوړوو، تاسې به یې جوړوئ، ویډیو به رالیږئ، د دې چینل نه به یې اپلوډ کوو، زه به تاسو ته ویډیوګانې اپلوډ کوم. نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. که چینل نشئ پیدا کوئ، بل ځای نه ویډیو ګورئ. په یوټیوب کې اصغر صلاح په انګلیش او پښتو کې دواړو کې چې ولیکئ پیدا کولی شئ. همداشان کولی شئ چې دغه چینل د ویډیو د نوم له لارې هم پیدا کړئ، العربیة بین یدیک، یا د عربي ژبې زده کړه په پښتو کې. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.